زه د یو داسې لاره ښیم چې د هغه له برکته به تاسو په انګلیش کې په خپله جملې جوړولی شئ بغیر د کوم استاد بغیر د یو ملګري څخه یوازې د لیټس له برکته کولی شئ تاسو زیاتې جملې جوړې کړئ. د لیټس له برکته به څنګه جملې جوړوئ تاسو به حیران شئ. نو زه درته پوره ډیټیل معلومات درکوم. موږ سره پاتې شئ او چای په مات سئ. څنګه به جوړوئ؟ د لیټس ذاتي معنا یعنې خپل ملکي چې کوم معنا یې ده هغه راځئ، یعنې راځئ لیټس راځئ د دې یو معنا ده، یعنې راځئ یا ځئ د دې ته ویل کېږي. څنګه به جوړوئ؟ لیټس ګو راځئ چې ځو، لیټس ګو راځئ چې ځو. تاسو به دا جمله ډېرې زیاتې اورېدلې وي. په دغه کې به جملې څنګه جوړوئ نو پاتې شئ. لیټس ګو ټو د بازار راځئ چې ځو بازار ته. لیټس ګو ټو د واچینګ ټي وي فور فلمز راځئ چې د تلویزیون کتلو لپاره لاړ شو لپاره د فلم. راځئ چې موږ د تلویزیون کتلو لپاره لاړ شو لپاره د فلم. لیټس ګو ټو د باسکټ بال میچ راځئ چې د باسکټ بال میچ یا هم لوبې ته ورشو. لیټس ګو ټو د سکول راځئ چې سکول ته لاړ شو. لیټس ګو ټو د کلاس راځئ چې کلاس ته لاړ شو، یعنې کلاس ته راځئ چې لاړ شو. دا د لیټس. همداسې تاسو زیاتې جملې نورې هم جوړولی شئ. ویل کېږي راځئ چې ځو مسجد ته. لیټس ګو ټو د ماسک راځئ چې ځو جومات ته یا مسجد. داسې په خپله راځئ چې ځو دوکان ته. لیټس ګو ټو د شاپ راځئ چې ځو دوکان ته. دا به یو اصطلاح ده ډېرې زیاته کارېږي، یعنې راځئ چې لاړ شو بازار ته، راځئ چې لاړ شو ښار ته، راځئ چې لاړ شو مسجد ته، راځئ چې لاړ شو کلاس ته، راځئ چې لاړ شو سکول ته. په خپله جوړولی شئ. هېڅوک به تاسو سره هیلپ نه کوي. یوازې لیټس په یاد لرئ. لیټس راځئ ورسره ګو واچوئ. یو څه نور معلومات درته سیوا کومه. لیټس سټارټ راځئ چې شروع کړو. لیټس سټارټ راځئ چې شروع کړو. لیټس راځئ ته وایي راځئ چې شروع کړو. سټارټ شروع ته وایي. لیټس سټارټ راځئ چې شروع کړو. څه شی به شروع کړو؟ فرض کړئ مثال تاسو وایئ چې راځئ کلاس سټارټ واخلو، یعنې راځئ چې کلاس شروع کړو. لیټس سټارټ د کلاس راځئ کلاس شروع کړو، یعنې راځئ چې کلاس شروع کړو. تاسو په کلاس کې ناست یئ چې کلاس به سټارټ واخلو نو شروع کوئ. لیټس سټارټ د پلی کرکټ راځئ چې د کرکټ لوبه سټارټ کړو، یعنې شروع یې کړو. راځئ د کرکټ لوبه شروع کړو. لیټس سټارټ د فوټبال میچ راځئ د فوټبال میچ شروع کړو. داسې په خپله وایئ. لیټس سټارټ. لیټس معنا راځئ، سټارټ شروع. هر څه چې تاسو شروع کوئ. راځئ چې لمونځ شروع کړو. لیټس سټارټ د پرییر راځئ چې لمونځ شروع کړو. راځئ اودس شروع کړو. لیټس سټارټ د ابلیوشن راځئ چې اودس شروع کړو، یعنې تلاوت شروع کوئ. لیټس سټارټ ریسایټ راځئ چې شروع کړو تلاوت. په خپله هېڅوک به تاسو سره هیلپ نه کوي. په خپله به تاسو دې قابل شئ چې په انګلیش کې زیاتې جملې بغیر د کوم ملګري څخه جوړولی شئ. دغه تاسو ته مثال درکړه. لیټس پلی راځئ چې لوبه وکړو. لیټس پلی راځئ چې لوبه وکړو. راځئ د کرکټ لوبه وکړو. لیټس پلی د کرکټ میچ راځئ چې د کرکټ لوبه وکړو. لیټس پلی د کرکټ راځئ پلی کړو، یعنې لوبه وکړو د کرکټ. تاسو په خپله به د دې قابل شئ چې تاسو زیاتې جملې د لیټس له برکته جوړولی شئ. تاسو هېڅوک به تاسو هیلپ نه کوي. په خپله به جوړوئ نو دا وکاروئ او خپل انګلیسي هاینال ته بوځئ. موږ تاسو ته په هر وخت کې شارټ ویډیو راوړو. د دې لپاره راوړو چې تاسو خپل انګلیش زیات قوي کړئ او سټرانګ یې کړئ. نو موږ سره اوسئ او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره موږ ته ویزټ وکړئ او موږ سره اوسئ.